په اوسنی وخت کې د خبرو، مسایلو او معلوماتو له یاده وتل یو عامه ستونزه ګرځېدلې ده او ډېری خلک له دې ستونزې ځورېږي. همدارنګه ځینې نور خلک بیا شکایت کوي چې له مطالعې وروسته نه پوهېږي چې څه یې ولوستل او په کتاب، مجله یا لیکنه کې کومې خبرې وي. موږ همدې ستونزو ته په کتو خپلو قدرمنو لیدونکو ته دا ویډیو چمتو کړې ده ترڅو په دې برخه کې ستونزه حل او لا ډېر پوه شي. حافظه نه کمزوري کیږي. شاید تاسو هم د نورو ډیرو خلکو په څیر پر دې باور اوسئ چې حافظه مو کمزوري شوې ده، خو یوه ډله د نظر خاوندان له دې موضوع مطلق انکار کوي. دوی وایي چې حافظه نه کمزوري کیږي بلکې د عمر په تیریدو سره د ستونزو، کاري بوختیاو او نورو مسایلو له کبله د انسان فکري تمرکز له منځه ځي او دوی د یو کار کولو پر وخت فکر یوازې هماغه کار، مطالعې، درس او یا بل کوم څیز ته نه نیسي. په دې توګه دوی مسایل مغزو ته نه سپاري او فکر کوي چې حافظه یې کمزوري شوې ده. نو تاسو اوس خپل ځان ته فکر وکړئ چې آیا ستاسو په ژوند کې ستونزې، ننګونې، نامعلوم برخلیک او نور مسایل د دې سبب شوي چې فکري تمرکز مو ګډوډ شي؟ که ځواب مو هو وي نو د حافظې له کمزورتیا شکایت مه کوئ. یوازې د مطالعې، کار او یا درس په وخت کې خپل فکر یوازې همدې یو فعالیت ته واړوئ او ووینئ چې څومره عالی حافظه لرئ. مګر له دې سره سره دا نظر هم حاکم دی چې حافظه کمزوري کیږي، خو ځینې لارې چارې شته چې ستاسو حافظه پیاوړې وساتي ترڅو موضوعات، مسایل او خبرې مو تر ډیره په ذهن کې پاتې شي. تمرکز سم کړئ. روانپوهان تر هر څه وړاندې همدا وړاندیز کوي چې د کار او مطالعې په وخت کې خپل فکري تمرکز ته پام وکړئ. د دې معنی دا ده چې هر کار کوئ فکر مو یوازې په هماغه کار ولرئ. دا سمه ده چې نامعلوم برخلیک، بد اقتصادي وضعیت او ګڼو نورو مشکلاتو به له موږ ذهني تمرکز اخیستی وي، خو په دې معنی نه ده چې موږ او تاسو دې ورته 24 ساعته اندېښمن اوسو. که کار، بحث او یا مطالعه کوئ، خپلې نورې ستونزې هېرې کړئ او فکر مو یوازې پر همدې یوه کار متمرکز کړئ. ډېرې ښې پایلې به ووینئ او حافظه به مو هم پیاوړې شي. نوی مهارت زده کړئ. د حافظې د پیاوړتیا لپاره بله لارښوونه دا کیږي چې باید یو نوی مهارت زده کړئ. د دې معنی دا ده چې تاسو باید هڅه وکړئ د یو نوي کار او فعالیت د زده کړې لپاره ملا وتړئ. مثلا انځور اخیستل، رسامي، خطاطي او نور مهارتونه زده کړئ. د نویو مهارتونو زده کړه ستاسو د حافظې په پیاوړتیا کې خورا ډیره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ له خپل ذهن څخه کار واخلئ او یو نوی مهارت زده کړئ. د وخت په تیریدو به ووینئ چې حافظه مو څومره پیاوړې شوې ده. بادام وخورئ. دا منو چې په بد اقتصادي وضعیت کې به د بادامو اخیستل غیر مناسبه خبره وي، خو زموږ موخه دا نه ده چې تاسو د خورا ډیر بادام وخورئ. په دوامدار توګه د ورځې 2 یا 3 دانې بادام خوړل هم یوه ښه پایله لرلی شي. هغه پیسې چې پر نورو غیر صحي او غیر ضروري خوړو ورکوئ، د بادام پرې راونیسئ او سهار یې لږه اندازه وخورئ. د وخت په تیریدو سره به یې اغیز په خپله درک کړئ. ورزش وکړئ. د دې ټولو سره سره ورزش هم د حافظې په پیاوړتیا کې بې اغیزې نه دی. که غواړئ ښه حافظه ولرئ، زده کړي مسایل او خبرې مو هېرې نشي، نو حتما ورزش کوئ. روغتیا پالان د ورزش د نورو ډیرو ګټو ترڅنګ یو هم د حافظې پیاوړتیا یادوي. که تاسو هم غواړئ د قوي حافظې خاوند شئ، نو له ورزش څخه مه تیریږئ. مهمه نه ده چې تاسو دې په یو کلب یا لوکس ځای کې ورزش وکړئ. په خپله حویلۍ، کوڅه او سړک کې منډې او قدم وهل هم ستاسو په ورزش کې حسابیږي، خو په دې شرط چې هره ورځ یې ترسره کړئ. پوره او منظم خوب وکړئ. ترسره شوو څېړنو ښودلې ده چې اکثریت هغو کسانو چې د حافظې له کمزورۍ شکایت درلود پوره او نامنظم خوب کاوه. که تاسو هم غواړئ د حافظې له کمزورۍ سره مخ نشئ او یا مو حافظه پیاوړې شي، نو ډیره بېخوبي مه کوئ او تل هڅه وکړئ چې بشپړ منظم خوب ولرئ. تفکر وکړئ. د یوې بلې لارښوونې په توګه ویلی شي چې د ورځې 1 ساعت تفکر ته بیل کړئ. د خدای په خلقت او نوره مثبته نړۍ کې واوسئ. وګورئ خدای څومره عالي مخلوقات پنځولي دي. همدارنګه ځان په هغه موقف او ځای کې تصور کړئ چې غواړئ واقعا هم همالته واوسئ. د خپلو موخو او لاسته راوړنو په اړه فکر وکړئ. دا کار په سیستماتیکه توګه ستاسو حافظې ته قوت او پیاوړتیا وربخي. د دې سره سره لمر ته کېناستل، مطالعه کول، د هګۍ خوړل هم د حافظې په پیاوړتیا کې مثبت رول لوبولی شي.